دا په متحده عربي اماراتو کې د گاډو د مرمت اولنۍ ځایي ښځینه مستري ده. په داسې حال کې چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې ښځې له محدودیتونو سره مخ دي، هدا المشروطي په شارجه کې د گاډو د مرمت مستریخانه خلاصه کړې چې پکې ورسره ځینې سړي هم کار کوي. نوموړي وایي په متحده عربي اماراتو کې هم ځایي خلک په داسې کارونو کې د ښځو ونډه ښه نه ګڼي، نو ځکه یې ډیر په مشکله اول مستریتوب زده که او بیا د خپل کاروبار شروع کولو جوګه شوه. اللي دفعني اني انا اشتغل في هالمجال شغف. زه له ګاډو سره مینې مستریتوب ته وهڅولم. مستریتوب زما یو لوی ارمان او خوب و، بلکې زما لپاره یو چیلنج هم و. نو ما اراده کړې وه چې دا به ثابتوم چې زه دا کار کولی شم. هدا المشروطي وایي چې پخوا د عربو په ټولنه کې هم ښځو ته د ډیرو کارونو کولو موقع نه وي، خو اوس حالات بدل شوي دي. الان المرأة الاماراتية اوس د اماراتو ښځې د نورو شعبو ترڅنګ په هوابازۍ، خلایي انجینرینګ او د خلا سره تړلو یو شمېر څانګو کې کارونه کوي. که تاسو د متحده عربي اماراتو 10 کاله پخوا حالاتو ته وګورئ، نو د ښځو لپاره د زده کړو او روغتیا په څانګو کې یو څه محدودې موقع وي، خو زیاتره به ښځې په کور ناستې وي. اوس داسې نه ده. هدا المشروطي ښځو ته پیغام ورکوي چې تاسو څه کار هم شروع کوئ، نو لازمي به یې څوک نه څوک مخالفت کوي، خو که ستاسو کار جایز وي نو د خلکو پروا مه کوئ. في اي شيء راح تسويه بيكون في اعتراض. چې تاسو څه کار هم شروع کوئ نو خلک به درته وایي چې دا به څنګه کوئ، یا به درته وایي چې دا د ښځو د کولو کار نه دی. خو که تاسو یو جایز کار د اخلاقي او قانوني اصولو او آدابو په دایره کې دننه کوئ، نو په دې کې هیڅ شرم نشته او په کور کې داسې ناستې نه کار کول ډیر ښه دي. هدا المشروطي نن سبا د متحده عربي اماراتو په حکومت کې په یوه لوړه چوکۍ کار هم کوي، خو چې له دفتره چوټي شي نو قلم پرېږدي، په خپله مستریخانه کې د مرمت آلات راواخلي او تر څه وخته ګاډي مرمت کوي.